بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلش ټو پښتو لرنینګ چې څومره هم زده کوونکي دي، اول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروسته د دې کلاس شروعات چې کوئ نو تاسو هم اول درود پاک ووایئ او بیا د دې کلاس شروع وکړئ، ځکه چې په دې نن کلاس کې ډېرې مهمې جملې او ډیر مهم ټکی به تاسو زده کړئ. ځئ چې شروع کړو، دا به زه په انګلیش کې تاسو ته څنګه وایم، ځئ چې دا کلاس شروع کړو. ځئ چې شروع کړو د دې دپاره انګلیش دی لیټس ګیټ سټارټډ. لیټس ګیټ سټارټډ. ځئ چې شروع کړو. لیټس ګیټ سټارټډ. ځئ چې شروع کړو. تللی وخت بیا نه راځي، لکه څنګه چې مونږ په عامو خبرو کې وایو چې وخت یو ځل تیر شي نو بیا نه راځي. د هغې دپاره انګلیش دی ټایم once lost cannot be regained. تللی وخت بیا نه راځي. د ریګین مطلب دی حاصلول، یعنی یو څیز دوباره حاصلول، او لاست وایي ضایع ته. ټایم once lost cannot be regained. تللی وخت بیا نه راځي. وخت یو شان نه وي، یا مونږ وایو که نه چې وخت یو شان نه وي، بدلیږي را بدلیږي. وخت یو شان نه وي. The time doesn't remain same. وخت یو شان نه وي. د دې دپاره مونږ په انګلیش کې ویلی شو The time doesn't remain same. وخت یو شان نه وي. وخت د چا قدر نه کوي، یعنی وخت مونږ وایو چې وخت د چا انتظار نه کوي. The time waits for none. وخت د چا قدر نه کوي. وخت خو ډیر بې وفا دی، دا به تاسو ته پته وي چې د هیڅ چا انتظار نه کوي. خو د وخت سره مونږ له بې وفایي نه ده پکار. مونږ له د وخت قدر کول پکار دی. د وخت نه مونږ له فایده اخیستل پکار دی، ځکه چې د وخت مونږ ته ضرورت نشته، زمونږ وخت ته ضرورت دی. The time waits for none. وخت د چا انتظار نه کوي، یا وخت د چا قدر نه کوي. د نن کار سبا ته مه پرېږده. د نن کار سبا ته مه پرېږده. د دې انګلیش مونږ ویلی شو do not put off till tomorrow what you can do today. do not put off till tomorrow، یعنی till معنا مونږ په تیر کلاس کې کړې وه تر، یعنی do not put off till tomorrow، یعنی د نن کار مه اچوه په سبا. tomorrow سبا. what you can do today، یعنی څه چې نن ته کوي. do not put off till tomorrow what you can do today، چې نن څه کوي، یعنی د نن کار. د دې ټولې جملې چې کومه معنا شوله هغه شوله د نن کار سبا ته مه پرېږده. که مونږ وایو چې د نن کار سبا ته مه پرېږده، نو د هغې دپاره په انګلیش کې ویلی شو do not put off till tomorrow what you can do today. د نن کار سبا ته مه پرېږده، یا د نن کار په سبا باندې مه پرېږده. نن به څه خوري. نن به څه خوري. د دې انګلیش دی what will you bite. نن به څه خوري. د بایټ مطلب دی نواله، یعنی نوړی چې ورته موږ په پښتو کې وایو، هغې ته په انګلیش کې وایي بایټ. what will you bite. نن به څه خوري. خو که چېرته مونږ مشر ته وایو چې نن به څه خوري، یا میلمه راشي، مطلب چې هر څوک وي زمونږ دپاره ریسپیکټیبل وي، مشر وي، قدرمن وي، نو هغه ته به مونږ داسې نه وایو چې what will you bite. هغه ته به مونږ وایو what would you eat today. نن به څه خوري، یعنی دا ډیره ښه جمله ده. دغه د what will you bite نه what would you eat today
نو مونږ له پکار دی چې دا جمله هر چاته وایو، دا په کور کې هم وایو که کشر وي او که مشر وي، خو مونږ له دا ریسپیکټفل جمله پکار ده چې وایو what would you eat today، نن به څه خوري. په غریبانو پورې مه خانده، don't laugh at the poor، په غریبانو پورې مه خانده. بله خبره چې مونږ کوو که نه، ته په ما د ټولو نه زیات ګران یې یا ته په ما د ټولو نه ډیر ګران یې. د دې انګلیش مونږ داسې ویلی شو you are the most beloved to me، ته په ما د ټولو نه زیات ګران یې. you are the most beloved to me، ته په ما د ټولو نه زیات یا ډیر ګران یې. لکه څنګه چې مونږ وایو که نه، مونږ وایي ته ډیر شور کوي، نو د هغې دپاره you make a noise loudly، ته ډیر شور کوي. loudly وایي په اوچت اواز سره خبرې کول، او د نایز مطلب چې کوم دی، نایز وایي شور ته. you make a noise loudly، ته ډیر شور کوي. ته د ورانکاري په نوم باندې مشهور یې، یعنی ته ډیر ورانکار یې. داسې خبره چې مونږ کوو نو هغې ته په انګلیش کې ویلی شو you are notorious for Mr. Mischievous. د notorious مطلب دی معنی د مشهور ته، خو دا هغه مشهور ته وایي کوم چې په ورانو کارونو کې مشهور وي، یعنی پردي ورانی کوي، بد کردار وي، بد کارونه کوي، په هغه بدو باندې چې مشهور وي هغه ته په انګلیش کې وایي notorious. او mischievous ورانکاری ته وایي، یعنی څوک چې ورانې کوي، ورانکار وي، وران کارونه کوي، نو هغه ته وایي mischievous. you are notorious، د دې پرونونسیشن چې کوم دی هغه دی notorious. notorious، you are notorious for Mr. Mischievous. mischievous، 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 د دې پرونونسیشن دی mischievous. you are notorious for Mr. Mischievous. صحیح شو، ته د ورانکاري په نوم باندې مشهور یې. you are notorious for Mr. Mischievous، ته د ورانکاري په نوم باندې مشهور یې. ګورئ که داسې مونږه د یو ښه انسان دپاره، د یو ښه کرداره انسان دپاره د هغه د مشهورتیا خبره کوو، نو بیا به مونږه فیمس وایو. یعنی زه وایم چې باچا خان بابا یو مشهور انسان و. باچا خان بابا was a famous person. نو هلته نوټوریس چې کوم راغلی و، هغه چې څوک په شرارتونو کې مشهور وي هغه ته وایي، او فیمس کم چې با عزت انسان وي، یعنی په ښو کارونو کې مشهور وي هغه ته وایي فیمس. باچا خان بابا was a famous person. باچا خان بابا یو مشهور انسان و. ما ته ستا یو شکایت راغلی، I got your complaint. ما ته ستا یو شکایت راغلی، یعنی ستا په سر باندې ما ته چا شیطانی کړی. I got your complaint. ما ته ستا شکایت راغلی. دا ولې راغلی؟ why that happened. دا ولې راغلی، یعنی دا شکایت ما ته ولې راغلی ستا په سر باندې. why that happened. دا ولې راغلی. why that happened. دا ولې راغلی. چې بیا د پاره دی شکایت را نشي. no complaint next time. چې بیا د پاره یا بیا د کمپلینټ را نشي، یعنی ما ته د بیا څوک شکایت ونه کړي چې د ورانې کړی دی. no complaint next time، چې بیا د شکایت را نشي. no complaint next time. اوکې، تا د کور کار کړی دی. have you done homework. تا د کور کار کړی دی، لکه چانه موږ په کور کې تپوس کوو چې تا د کور کار کړی دی. have you done homework. تا د کور کار کړی دی. تا اوسه پورې د کور کار نه دی پوره کړی. you haven't completed your homework yet.
د یټ مطلب دی اوسه پورې. completed یعنی پورا کړی. you haven't completed your homework yet. تا تر اوسه پورې د کور کار نه دی پورا کړی. زه وده شه دا نیمه شپه ده. که موږ چاته وایو چې زه وده شه نیمه شپه ده او اکثر ورته وایو هم چې بس که وده شه نیمه شپه ده. go to sleep it's almost late night. زه وده شه دا نیمه شپه ده یعنی نیمه شپه شوله وده شه. go to sleep it's almost late night. زه وده شه نیمه شپه ده. ډیر ناوخته پاسېدل د صحت دپاره ښه نه وي. waking up late night impact badly on your health. impact وایي اثر ته او badly وایي بد ته یعنی خراب ته. یعنی ډیر ناوخته پاسېدل د صحت دپاره ښه نه وي او په دې کې چې دا کوم لیټ نایټ دی نو د دې مطلب دی سحر چې څوک لیټ پاسي نو دلته دا د هغې دپاره مونږه لیټ نایټ ویلی شو. یعنی لیټ نایټ خو ناوخته شپې ته وایي خو دلته چې په دې جمله کې د دې کوم مطلب دی هغه ناوخته پاسېدل دي. waking up late night impact badly on your health. یعنی ناوخته پاسېدل د صحت دپاره ښه نه وي. وختي سملا او وختي پاسا یعنی وختي په وخت باندې اوده کېږه او په وخت باندې پاسا. you should sleep and get up early. وختي سملا او وختي پاسا. you should sleep and get up early. وختي سملا او وختي پاسا. د واشروم د وتو نه مخکې خپل لاسونه صفا وینځه. wash your hands well یعنی لاسونه وینځه صفا ښه. after you wash out کله چې ته د واشروم نه وځې بهر. wash your hands well after you wash out یعنی د واشروم د وتو نه مخکې خپل لاسونه صفا وینځه. wash your hands well after you wash out کله چې د واشروم نه وځې د هغې نه مخکې خپل لاسونه صفا وینځه. ما سره ستا ډیر فکر وي کله چې ته کور ته ناوخته راځې. یعنی موږ ته اکثر کور کې مشران وایي چې ته کله ناوخته راځې او په خاصه توګه مور ډیر وایي چې ته کله ناوخته راځې نو ما سره ستا ډیر فکر وي. it's make me anxious when you get back to home. it's make me anxious when you get back to home. ما سره ستا ډیر فکر وي کله چې ته کور ته ناوخته راځې. it's make me anxious when you get back to home. ما سره ستا ډیر فکر وي کله چې ته کور ته ناوخته راځې. بله یوه خبره مونږ کوو وایو چې دا زما دپاره څه نوې خبره نه ده. ما سره دا کار بار بار شوی دی دا زما دپاره څه نوی کار نه دی څه نوې خبره نه ده. that's no news to me دا زما دپاره څه نوې خبره نه ده. that's no news to me دا زما دپاره څه نوې خبره نه ده. په نورو کې غیبونه مه ګوره. don't find fault with others. په نورو کې غیبونه مه ګوره. don't find fault with others. په نورو کې غیبونه مه ګوره. په الله یقین ساته. have faith in God. په الله یقین ساته. have faith in God. په الله یقین ساته. زما کټ ساز کړه. make my bed یعنی زما کټ ساز کما ته کټ جوړ کړه چې وده شمه. make my bed زما کټ ساز کړه. که زه ستا په ځای وې لکه څنګه چې مونږ په عامو خبرو کې وایو مونږ وایي کاش چې زه ستا په ځای وې. if I were you
که زه ستا په ځای وې. if I were you که زه ستا په ځای وې. ته خفه ښکاري. you seem worried. ته خفه ښکاري. you seem worried. worried وایي خفه ته. you seem worried یعنی you seem ته ښکاري worried خفه. you seem worried ته خفه ښکاري. ته د خبرو کولو لایق نه یې. you don't deserve talking. ته د خبرو کولو لایق نه یې. you don't deserve talking. ته د خبرو کولو لایق نه یې. زه تا پرېږدم نه یعنی تا زه پرېږدم نه. I won't spare you. زه تا پرېږدم نه. I won't spare you یعنی تا ورانې کړی دی اوس دې پرېږدم نه. I won't spare you. زه تا پرېږدم نه. هغه کله هم راتلی شي. She may come anytime. هغه کله هم راتلی شي یعنی مونږ وایو کنه چې سم کینئ په کلاس کې سم کینئ استاد هر وخت را دننه کیدلی شي یعنی کله هم را دننه کیدلی شي. She may come anytime. هغه کله هم راتلی شي. She may come anytime. هغه کله هم راتلی شي. زمونږ دا کلاس او تر د دې ځای پورې زما دغه خواري و دغه حق او چې تاسو د پاره مې دغه خواري وکړله او دا کلاس مې تیار کو. نور اوس په تاسو باندې ډیفنډ ده چې یادوي او که نه یادوي. ما لرا کړئ تر د بل کلاس پورې اجازت چرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.